بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن یو نه یکشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د محرم الحرام د میاشتې 12 نیټه ده چې د 1402 د زمري د 8 نیټې سره برابره ده. ستاسو پام د دې مهال خبرې ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د ترکمنستان مری ښار کې افغان کنسول د یو شمېر سوداګرو په ملتیا د هرات والي سره لیدنه وکړه. په دې ناسته کې د ترانزیټي ستونزو په اړه خبرې وسوې. د سنتي ښارګوټي د عمومي سړک د پخولو چارو پیل دغه سړک د ګذرې ولسوالۍ د ښاروالۍ په لګښت جوړیږي. او د یو شمېر روسي سیلانیانو سره د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست لیدنه. دغه سیلانیانو د موجوده امنیت ستاینه وکړه. او اوس هم بشپړ خبرونه. ترکمنستان مری ښار کې د افغانستان اسلامي امارت جنرال کنسول حاجي عبدالغفور قریشي د یو شمېر سوداګرو سره د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار سره لیدنه وکړه. د ترکمنستان مری ښار کې د افغانستان جنرال کنسول په دغه لیدنه کې د افغانستان له لارې و منځني اسیا ته د ترانزیټي ستونزو په اړه خبرې وکړي. د هغه په خبره بارونه د پاکستان ګواډر بندر څخه د قندهار سپین بولدک بندر له لارې د تورغونډۍ بندر ته او له همدې بندره منځني اسیا هیوادونو ته ولېږدول سي. بل خو هم د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار ډاډ ورکړ چې د افغانستان ټولو لویو لارو باندې امنیت ټینګ دی او د هرات سیمه ییزه اداره به د باروړونکو موټرو تګ راتګ لپاره د سړک ستونزه هم حل کړي. د واویا په نوم ترکی شرکت انجنیرانو د 200 میگاواټ بادي برېښنا تولید په اړه د لومړنیو مطالعاتو لپاره د ازمایښتي برج نصبولو په موخه هرات ته راغلي دي. دا شرکت د افغانستان اوبو او انرژي وزارت سره هوکړلیک لاسلیک کړی چې له مخې به یې هرات کې 200 میگاواټ بادي برېښنا تولیدوي چې د تخنیکي مطالعاتو بشپړېدو سره به یو کال وروسته د 200 میگاواټ برېښنا تولید عملي چارې پیل سي. د اوبو او انرژي وزارت څو تنو انجنیرانو چې هرات ولایت ته سفر کړی دی د هرات والي شیخ الحدیث نور احمد اسلام جار سره لیدنه وکړه. دغه انجنیرانو د هرات والي سره په لیدنه کې څرګنده کړه چې دوی په هرات کې د بادي او نوري انرژي د برابرولو د مطالعې په موخه دلته راغلي دي او په نظر کې لري چې په ځینو ولسوالیو کې مطالعات ترسره کړي. د بل لوري د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار د بادي او نوري انرژي برابرولو په برخه کې مطالعه د قدر وړ بلل او ډاډ ورکړ چې سیمه ییزه اداره به د توان په اندازه په دې برخه کې همکاري کوي. د هرات سنتي ښارګوټي د عمومي سړک د پخولو چارې د 460 متر په اوږدوالي د ګذرې ولسوالۍ د ښاروالۍ د لورې پیل سو. د مسؤلانو په وینا دغه پروژه د ټولګټو وزارت د سټنډردونو سره سم د 6 میاشتې په موده کې ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د هرات په سنتي ښارګوټي کې پانګوالو د اسلامي امارت د دې کړنې هرکلی کړی دی او وايي د دې پروژې پلي کېدل د پانګونې د ودې په لاره کې اغیزمنه ده. نور حال په راپورټ کې. د هرات سنتي ښارګوټي عمومي سړک د پخولو چارې پیل سوې. د دې پروژې ټول لګښت څه د پاسه 14 میلیونه 200 زره افغانۍ دی چې د ګذرې ولسوالۍ د ښاروالۍ د عوایدو څخه ورکول کیږي. طول یې 460 متره دی، یعنی طول د دغه پروژې 460 متره دی او دا دولینه ده. هر لین 9 متره دی چې کاملا بیا کیږي 18 متره او د دې ټول مساحت د پروژې 8880 متر مربع دی چې دا اثبات کیږي. نو دا بودجه چې د طرف د ښاروالۍ ده، تمویل کننده ښاروالۍ ده. زیرسازی های ارضی شامل 40 سانتی زیرسازی به صورت ریک و بیسکورس می باشه. دو لایه اسفالت هر کدوم 7 سانتی و 5 سانتی درجه اول به اساس استانداردهای وزارت فایدنامه و ښاروالۍ محترم گذره می باشه. د بل لوري په سنتي ښارګوټي کې یو شمېر سنتکاران د اسلامي امارت د دې اقدام هرکلی کوي او وايي د دې پروژې په بشپړېدو سره به دوی ته اسانتیاوې برابرې سي. با پیروزی امارت اسلامی افغانستان ما شاهد تطبیق پروژه های خیلی زیادی در
شهرک صنعتی هرات هستیم. اولین پروژه که در شهرک صنعتی هرات تطبیق شد پروژه تنویر جاده های شهرک صنعتی هرات بود. پروژه بود که بسیار مفید واقع شد به شهرک صنعتی. بلوارهای شهرک صنعتی هرات ساخته شد و سرسبزی توجه شد و از همه مهمتر موضوع اسفالت جاده های شهرک صنعتی که امروز ما شاهد تهداب گذاری 460 متر به عرض 18 متر انشالله آغاز کردیم و امیدوار هستم که ادامه پیدا بکنه. خوشبختانه از روزی که امارت اسلامی آمده یک خوبی عمده اول قدم امنیت بود. امنیت کامل ما شکر الحمدلله داریم. قدم دیوم ای هست که بازسازی بشه و بازسازی هم چون توجه مسئولین مرکز، توجه خود ولایت هرات، مسئولین هرات، توجه اینا بیشتر ای هست که اولین قدم شهرک صنعتی باید جوړ بشه. د هرات والي ویان د داسې پروژو څخه د ولایت مقام د پوره ملاتړ خبر ورکړی دی او ډاډ ورکوي چې په ټول توان سره به د پانګونې د ملاتړ لپاره زمینې برابرې کړي. دا موږ د شهرک صنعتي لپاره خصوصا د هرات لپاره یو ستر اقدام بولو. واقعا چې هر څه خدمات ورته وړاندې سي د شهرک ته د صنعت او د تجارت په ګټه ده او موږ په دې افتخار کوو. په دې برخه کې موږ د هرات ولایت سیمه ییزه اداره په بشپړ ډول ورسره همکار ده او د دوی حمایت کوي. دا ټول په داسې حال کې دي چې د دې نه مخکې هم د اسلامي امارت مسؤلینو تل د پانګوالو او سوداګرو لپاره د اسانتیاوو برابرولو خبر ورکړی وو. 14 تنه روسي سیلانیان چې د هرات تاریخي ودانیو د لیدنې لپاره راغلي د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست سره لیدنه کړې ده. د هرات د فرهنګ او هنر امیر او د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست وايي اسلامي امارت زیار باسي د سیلانیانو لپاره لا اسانتیاوي برابرې کړي. مولوي غیاسي زیاته کړه هر سیلانی چې هرات ته راځي زموږ میلمه دی او موږ به یې قربتوب کوو. هغه زیاته کړه د اسلامي امارت په راتلو سره په ټولو ولایتونو کې د ګرځندوی فرصتونه برابر شوي دي. وروسته د هرات د ګرځندوی امیر مولوي رحمت الله محمدي وویل د اطلاعات او فرهنګ د ریاست د لوري د سفر لارښود چاپ شوی او د سیلانیانو په واک کې به ورکړل شي. په همدې حال یو شمېر روسي سیلانیانو ویلي دوی څو ولایتونو ته سفرونه کړي دي او د اوسني امنیت په شتون کې به خپلو سفرونو ته دوام ورکړي. د هرات د بهرنیو اړیکو استازولۍ مسؤلان په تیر کال کې د حق التصادیق د لارې د 1,963,000 سل افغانیو د راټولېدو خبر ورکړی دی. هغوی د روان کال په 4 میاشتو کې د 482,180 افغانیو عوایدو خبر ورکړی. دغه مسؤلان دا راز وایي د دې نمایندګۍ قونسلي برخې په تیر کال کې 1922 سندونه او په تیرو 4 میاشتو کې د 2094 سندونو د صادرولو خبر ورکړی دی. د هرات د بهرنیو اړیکو ریاست دا راز څو قطعې ویزې بهرنیو اتباعو ملګرو ملتونو کارکوونکو او ډیپلوماتانو ته صادره کړي دي. هغوی دا راز د هرات والي سره د یوناما بېپولو ډاکټرانو او نورو بهرنیو میلمنو ناستې او غونډې د فراه او بادغیس والیانو سره هم همغږي کړي دي. د هرات ولایت امنیتي ځواکونو تېره شپه د یوې چاودنې مخه ونیول. د هرات امنیه قمندانۍ د 2مې امنیتي حوزې مجاهدینو د دغه ناحیې اړوند د مسکرانو په سیمه کې د امنیت ګډوډونکو د لوري یو ځای پر ځای شوی ریموټ کنټرولي ماین کشف او شنډ کړ. دغه عملیات د شپې پر 11 بجو ترسره او یاد ماین کشف او د امنیه قمندانۍ د انجینرۍ ډلې د لوري شنډ کړل سو. په هرات کې د اقتصادي پوهانو په اند په سنتي ښارګوټي کې د تولیدي توکو د صادراتو د کار د سمون څخه هرکلی شوی دی. د هغوی په وینا په هیواد کې د تولیدي توکو صادرات د ملي عوایدو د کچې د لوړېدو لامل ګرځي. هغوی وایي اوس تر بل هر وخت د امنیت په موجودیت کې د سوداګرۍ او پانګونې لپاره زمینه برابره ده. د هرات د کان او صنایعو خونې مسؤلان هم ټینګار کوي چې اوس د سنتي ښارګوټي د څو شرکتونو محصولات بیلابیلو اروپایي او امریکایي هیوادونو ته صادریږي. بیا هم راپورټ. د هرات د سنتي ښارګوټي څخه بهر ته د صادراتو د بهیر سره سم اقتصادي پوهان په دې باور دي چې د هیواد دننه تولیدي توکو د صادراتو ډیرښت په هیواد کې د ملي عوایدو د کچې د لوړېدو لامل ګرځي.
د هغوی په وینا د اسلامي امارت د حاکمیت د 2 کالو راهیسې تر بل هر وخت د سوداګرۍ او پانګونې لپاره زمینه برابره شوې ده. خوشبختانه کیفیت و ظرفیت تولیدی در شهرک صنعتی هرات به حد رسیده که امروز نه تنها در بازارهای کشورهای منطقه بلکه در کشورهای اروپایی، خاورمیانه و حتی در امریکا هم صادر میشه و یک نویدی بسیار خوب است برای آینده افغانستان، برای رشد صنعت در افغانستان و به اینکه اعتماد میکنن جهانیان و همسایه به و اموال تولیدی افغانستان. د بل لوري د هرات د یو تولیدي شرکت مسؤل وایي د دوی د محصولاتو د صادراتو کچه تر بل هر وخت ډیره سوي او ویل سوي چې د روان کال د 4 میاشتو په اوږدو کې نږدې 2000 ټنه توکي د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته صادر سوي دي. وقتی انسان فکر آرام داشته باشه به فکر از این میشه که بیایم دیگه هم ما پیشرفت کنیم، بیایم ما دنبال راه ها و مارکت ها. یکی از فراهم کردن شرایط موضوع امنیته. فکر ما آرامتره، متوجه زندگی اولاد خواه هستیم و خیال ما راحت زندگی میکنیم، ولی به فکر از اینیم که ما دنبال مارکت بگردیم، دنبال صادرات بگردیم، دنبال نوآوری بگردیم، دنبال اشتغال زایی بگردیم. د هرات د صنایع او قانون خونی مسئولین هم وای اوس مهال څو شرکتونه خپل محصولات لکه غیر الکولي د څښلو توکي اروپایی او امریکایی هیوادونو ته صادروي. مشکلاتی که ما در گذشته داشتیم در گمرکات، بروکراسی و فساد گسترده‌ای که در گذشته بود، کل این مسائل برطرف شده و امروز به ساده ترین روش با ما برخورد میشه و ما با کمترین فرصت میتونیم که مشکلات اداری خود برطرف بکنیم و از زمینه را مساعد ساختن به که افغانستان بره به طرف صنعتی شدن. د هرات ولایت سیمه‌ایزه اداره د صادراتو د زیاتوالي څخه هرکلی کوي او په دې برخه کې زموږ د تجارانو سره د پوره همکاري ډاډ ورکوي او موږ تاسو ته معلومه ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د زمینه د تجارت لپاره مساعده ده. الحمدلله امنیت دی او زموږ تجاران وړونه کېدای شي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې سرمایه گذاري وکړي. دا ټول په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو میاشتو کې د اسلامي امارت یو شمیر جګپوړو چارواکو د سنتي ښارګوټي څخه د لیدنې پر وخت د پانګوالو سره لیدلي دي او د صنعتکارانو او کورنیو تولیدونکو څخه پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د هرات ولایت د اسلامي امارت ځواکونو د لوري 2 تنه د بې قانونه وسلې د لیږد په تړاو نیول سوي دي. د هرات د ګذري ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ اړوند ځواکونو د یادې ولسوالۍ د اړوندو سیمو څخه یو تن د وسلو د لیږد په تور نیولی دی. د دې کس څخه 1 میل کلاشینکوف، 3 لاسي بمونه، د هاوان ګولۍ، دوربین او یوه برچه ترلاسه شوې ده. یاد کس د اسلامي امارت ځواکونو تر څار لاندې دی. د هرات امنیه قومندانۍ ځواکونو د لوري 2 تنه د ناقانونه اړیکو په جوړولو په تور نیول سوي دي. د امنیه قومندانۍ د 14 حوزې مجاهدینو د یو لړ کشفي عملیاتو په ترڅ کې یو سړی او یوه ښځه د نامشروع اړیکو جوړولو او زنا په تور نیولي دي. د دې کسانو نسبتي دوسیې چمتو او اړوندو عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل سوي دي. او په هرات کې د اسلامي امارت اړوندو ځواکونو د لوري 2 غلا سوي موټرسایکلان او 4 موبایلونه کشف او ترلاسه سوه. د هرات امنیه قومندانۍ د لومړۍ امنیتي حوزې منصوبینو د یو کشفي پلان له مخې د یوه کور څخه 2 موټرسایکلان او 4 غلا سوي موبایلونه کشف او ترلاسه کړل. په دې تړاو تر دې دمه څوک نه دي نیول سوي، خو د یادې حوزې منصوبین هڅه کوي چې د پیښې اصلي عامل ونیسي. او 3 تنه د نشه یي توکو د پلور په تور نیول سوي دي. د هرات امنیه قومندانۍ د 10مې امنیتي حوزې منصوبینو لخوا 3 تنه د نشه یي توکو د پلور په تور نیول سوي دي. د دې کسانو څخه یوه اندازه نشه یي توکي ترلاسه سوي او هغوی تر څار لاندې دي. قدرمن لیدونکو، اوس هم پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. قدرمنو دوستانو، د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. دوشنبه هرات ښار لمر 11 درجه 28 تیتای 22، غوریان نیمه وریاض 11 درجه 19 تیتای 22، کراخ نیمه وریاض 11 درجه 14 تیتای 22 او پشتون زرغان لمر 11 درجه 28 تیتای 22. محترم لیدونکو، دا و خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي.
د ترکمنستان مری ښار کې افغان کنسول د یو شمېر سوداګرو په ملتیا د هرات والي سره لیدنه وکړه. په دې ناسته کې د ترانزیټي ستونزو په اړه خبرې وسوې. د سنتي ښارګوټي د عمومي سړک د پخولو چارو پیل دغه سړک د ګذرې ولسوالۍ د ښاروالۍ په لګښت جوړیږي. او د یو شمېر روسي سیلانیانو سره د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست لیدنه. دغه سیلانیانو د موجوده امنیت ستاینه وکړه. محترم لیدونکو، دا د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په بښونکي الله سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله شئ.